د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي په هیواد کې د ننه د برېښنا د تولید لپاره به اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي په یوه ځانګړې مرکه کې وویل هڅې دا دي چې د برېښنا د تولید په داخلي منابعو کې زیاتوالی راولي چې د لمریزې برېښنا او نورې بېلابېلې پروژې به پلي کړي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري تل هڅه کوي ترڅو خپلو هیوادوالو ته منظمه او ډاډمنه برېښنا برابره کړي. د همدې موخې په تعقیب سره موږ یو 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی دی چې د پلان په تطبیق کې به موږ وکولای شو چې د داخلي منابعو د تولید په کچه کې زیاتوالی راولو چې اوس مهال موږ د مختلفو پانګوالو سره پر مختلفو پروژو باندې کار کوو چې د بیلګې په ډول زه تاسو ته ویلی شم 8 میګاواټه چې 2 پروژې دي 40 میګاواټه د ډونرانو سره خبرې روانې دي چې په ننګرهار ولایت کې به د لمریزې برېښنا په برخه کې کار کیږي او همداراز یوه بله پروژه 40 میګاواټه د کابل ده چې د ډونر سره خبرې روانې دي او تخنیکي بحث یې تقریبا 80% 90% بشپړ شوی دی. همداراز په هرات ولایت کې د بادي او لمریزې برېښنا د تولید دپاره سرمایه ګزاران راغلي دي د هغوی سره هم تخنیکي بحث روان دی چې 40 میګاواټه برېښنا به وي. د بلخ ولایت دپاره 40 میګاواټه لمریزه برېښنا ده پر هغو باندې هم د ډونرانو سره خبرې روانې دي تخنیکي بحث یې روان دی چې انشاءالله العزیز دا هغه پروژې دي چې اوس مهال تر کار لاندې دي او تر بحث لاندې دي او د دې ترڅنګ موږ د کاسازر پروژې په تړاو باندې د نړیوال بانک سره خبرې کړې دي او انشاءالله العزیز په سږ کال کې به د کاسازر پروژې چارې هم پیل سي او دا هم ډیره یوه مهمه پروژه ده د سیمې هیوادونو دپاره د افغانستان دپاره هم ارزښت لري مختلف ارزښتونه. یو ارزښت یې دا دی چې د دې څخه به موږ د حق العبور امتیاز اخلو. دوهم ارزښت یې دا دی چې د سیمې هیوادونه به سره نښلوي. ښاغلی میوندي زیاتوي چې د ترکمنستان هیواد څخه د برېښنا واردولو په موخه د یوې بلې مهمې پروژې کارونه هم پیل شوي دي او د هیواد په کچه د څو بندونو جوړولو عملي کارونه روان دي. موږ یوه بله پروژه چې 500 کیوي لاین دی د ترکمنستان څخه به کابل ته برق راواردوي پر هغه باندې هم کار شروع کړی دی. انشاءالله العزیز هغه پروژې چارې هم پیل شوي دي لومړنۍ چارې او د دې ترڅنګ موږ د میدان وردګو پر چک وردګ بند باندې کار شروع کړی دی چې انشاءالله العزیز په 18 میاشتو کې به د دې چارې بشپړېږي او ګټې اخیستنې ته به سپارل کیږي. په پنجشیر کې مو د پارندې بند باندې کار شروع کړی دی چې انشاءالله العزیز د دې چارې هم پر تکمیلېدو دي او همداراز کونړ کې 2 بندونه دي چې تخنیکي ستونزې درلودلې پر هغه باندې کار روان دی چې یو ماڼوګی دی او بل اسداباد دی. انشاءالله العزیز د دې پروژو چارې هم په ښه سره توګه روانې دي. بل وارداتي لاین دی د غزني څخه کندهار ته چې پر هغه باندې کار روان دی. لومړۍ برخه چې د دې تهدابونو جوړول وه هغه تکمیل شوي دي نو اوس مهال د دې د پایو درول او لاین کشي همداراز پر دې مسیر باندې ځینې سبسټیشنونه دي د هغوی جوړول دي چې پر دغه 2 برخو باندې انشاءالله العزیز په نږدې ورځو کې کار پیلیږي او یعنی تدارکاتي پروسه تکمیله شوې ده. او همداراز د نورالجهاد سبسټیشن دی په هرات ولایت کې چې موږ د ترکمنستان هیواد سره په ګډه دا پروژه تکمیله کړې ده او امتحاني یا لومړنۍ تخنیکي چالاني یې ورکړې ده. انشاءالله العزیز دا به هم په نږدې وختونو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د برېښنا شرکت ویان زیاتوي چې په جوزجان ولایت کې د یو سبسټیشن جوړولو کارونه هم پیل شوي دي چې د یو کال په موده کې به یې د جوړېدو چارې بشپړې شي. موږ په جوزجان ولایت کې د شیخ صاحب امیرالمؤمنین حفظه الله په ځانګړي هدایت سره د جوزجان ولایت د اقچې په 5 ولسوالۍ دپاره یو سبسټیشن جوړولو چارې پیل کړلې چې په یوه کال کې به دا سبسټیشن چارې بشپړې کیږي او دا تقریبا 390 میلیونه افغانۍ شاوخوا پر دې باندې لګښت راځي
پر دې سب سټیشن باندې. په دې سب سټیشن کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پخوا به کله سب سټیشنونه ډیزاینېدله، یعنی مخکې تر فتوحاتو هغه به خارجانو کوله، نو خارجانو به یوازې د دې سب سټیشنو د ډیزاین څخه د 15 لکه تر 1 میلیون ډالرو پورې مصرف غوښتی، یعنی لګښت به غوښتی، پیسې به غوښتلې چې دا ډیزاین یې وکړي. خو الحمدلله د فتوحاتو وروسته د افغانستان برښنا شرکت مشر الحاج ملا محمد حنیف حمزه په مشرۍ پریکړه دا وسوله چې د دې وروسته به سب سټیشنونه زموږ افغان انجینران د برښنا شرکت تخنیکي ټیمونه به دا ډیزاینوي او د دوی به خپلې وړتیاوې او خپل ظرفیتونه په دغه چارو کې په کار اچوي، تر څو موږ یو خو هغه ژمنه چې د خپل ولس سره کړې ده چې د خپل افغان کدرونو څخه به مثبت استفاده کوو او د دوی څخه د علمیت او د دوی د وړتیاو څخه به استفاده کوو، او بل دا چې دوی ته به چانس ورکوو تر څو وکولی سي په پروژو کې مستقیم دخیل وسي. هغه به هم پر ځای کړي وي چې الحمدلله په دې برخه کې هم تر ډیره بریده کامیاب یو. دا یادونې وړ ده چې افغانستان د برېښنا د تولید ښې منابع لري، خو تر دې مهاله داخلي برېښنا د تولید برخې ته پاملرنه نه وه شوې. د اسلامي امارت د لویو اقتصادي او بنسټیزو پروژو د پلي کېدو سره هیوادوال هیلهمند شوي دي چې د برېښنا د تولید او بندونو جوړولو لپاره به هم په ښه توګه رسېدنه وشي.